ایران اسرائیل ته بل برید به مو تر دې لا لوی او توند غبرګون ولري. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د اسرائیلو دفاع وزارت تایید کړی چې ایران پر اسرائیلو ډرون ورتوغولی دی. پر اسرائیل د ایران یو شمېر توغول شوي بې پیلوټه الوتکې مو غورځولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اسرائیلو د تېرې شپې له برید څخه 22 ساعته مخکې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه خبر کړل شوي وو. اسرائیلو ویلي د ایران له 300 توغول شوو ډرون او توغندیو کابو ټول شن کړي، خو لا هم خبرداري کچه لوړه ده. بلخوا د ایران استازي همدارنګه د غزې جګړه کې په امریکا، فرانسه او برطانیه نیوکه وکړه او په سپینه ماڼۍ او د هغه متحدین یې د اوسني وضعیت له امله پړه وبلل. که څه هم ایراني استازي د امنیت شورا په ناسته کې ادعا وکړه چې هیواد یې تر دې دمه تر ټولو زیات زغم ښودلی، خو وایي اوس د ځواب ویلو او اقدام وخت دی. د ایران سفیر له اسرائیلو سره په بشپړ مخالفت کې دغه هیواد په سیمه کې د بې ثباتۍ اصلي عامل وباله او په عین حال کې امریکا او برطانیه د اسرائیلو د ملاتړ له امله د نیواګریژم ملګری وبلل.